او MNA صاحب MPA صاحب عہدیدار صاحب تبکل عقل او شعور زدکے دا خپل عیاشی لگے کمی گئے تو ولی بشر شوے چی دا حضرت عمر نہ پیجانے تو ولی بشر شوے چی دا عمر بن عبدالعزیز نہ پیجانے بوڑھے ابئی ناستوا زد چا مخالفت نکو ما زلکے میں درد پیدا شی من با اوخ کے وچول کلس دکو بوڑھے ابئی پل معشومان بچی را جمع کری دی جاڑی لگی آدھا حضرت عمر ورطوئی ابئی ولی جاڑے دا معشومان ولی جاڑی وی دا وکی دی نہر دی دا عمر بگریوانی سما بلاسی زبت تبوس کو ما عمر ورطب جڑا شو وی ابئی عمر تصپا دا چتا اس تکلیف دے وی چی غزمن خبر نشی غستلے بیا مشری ولی کئی دے بیا ولی مشر شوے دے حضرت اسلم صحابی دے لڑو بوجھے ڈک اکڑد بیت المال ماتے ویرا پشاکا حضرت عمر بوجھے پوگا کئی لگیا دے ماوے زبے وی سما راتو خوصشا وی پورز دا حشر بسما بوجھ ویسے سما بوجھ ویسے اگوی سر فکر دے تا سر بکل فکر پیدا شی تا سر بدا فکر کل پیدا کی بوجھے پشا کڑی دا زنگل تیوے اڑا اگورا بشمانی یو طرف دکین والعور بالکو حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ نے ہوئی ماں قتل وی اور پسی پوکے وخا اور نبلے دو وی پدی گر مبارکہ کی دوڑے ہو گردونا وی بے دیگے کے خودو اگوی تے عرص تیار کرل اے دیگے تیار شو اگوی تے راواچ والا پلو خوکے بیاغمہ شمان لگیا دی ڈوڑائی خوری لگیا دی خواہ حضرت عمر لگ شاعت شو ورد پتہ ماشو دے سترگو کی اوخ کی دی زارو قطاری چڑل حضرت اسلم وی ماں قتل حضرت عمر جاڑی دے ماشمانو تماشی کولے ماویل دے ماشمانو تماشی جاڑے وجہ صدا اس خودوی مارشو خوشحال شو کنا تا غور لسامانو نم روڑل تا دوی حاجت روائی مکڑا تا دوی تکلیف ختم کو کنا حضرت عمر وی ماں اللہ تسوالو کچھ اللہ تر آگے پورے ملک الموت ماں پسی مرا لے گا چید دی ماں شمانو پا مخ میں خندہ نہیں راوستی اپنے لیے جیتے ہو اوروں کے لیے جینا سیکھ پھولوں پہ چلنے والے ذرا کانٹوں پہ چلنا سیکھ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے او سڑے رہے دیر ضرورت مندو تا بازی سوال کرے پیشاور نغا سوال کئی پروائی نہیں بازی داسی چی ضرورت مند وی اے دے با منشی خوبل دا لاس ننی سی پدی ششو پنچ کی غریب چی دیتا وینا وہ کم کو نکم اکثر موبائل رو باسی کنورے گا دیتا ویما بیا ورلے زمیر اجازت ورنکی بیا نمبر کٹ کی نشی ویلے چاہتا دیر مشران دا سیدی نوجوانانو تا ستاویم خواہ معاشی بحران سر مخدی قرضونوں کے گیر شوی دی دشپے پتن ہے کہ اللہ تجاڑی کنا نو دے کرکٹو پٹبالو یارانو دوستانو موبائل لٹو لزوانی مور کوا لگدہ دے مشر سرم کھینا لگدہ دے پدی دردونو مزان پوئے کا دسی اوائی جون متے روا نو سڑے راغے نو پا کاغذ باندی لکلیو دا سے چی زمان ضرورت تے وینائی نشو کولے کاغذی ورکو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاغذ ونکتو
او بس فوراً خپل خادم ته وویل وایي د ده ضروریات پوره کا. هغه د هغه ضروریات پوره کړل. هغه سړی خوشحاله شو، لاړو واپس. چې کله هغه واپس لاړو نو د خادم ده نه تپوس وکړو، وایي حضرت کاغذ دې ونه کتو نو ته څنګه پوه شوې چې دی ضرورتمند دی؟ الله دې وکړي دا خبره زموږ سمجھ ته راشي. هغه ورته وویل وایي ما کاغذ ونه کتو، ما د هغه چهره وکتله چې د ده په دې چهره باندې څومره خفګان پروت دی. الله دې موږ او تاسو ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. ټیم ختم شو. الله دې ستاسو دا ناسته په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځوي. روژه را روانه ده، د یو بل په دک درد کې شریک شئ. مه اوچتوئ داسې قدم چې الله خفه کېږي، محمد رسول الله خفه کېږي. الله درله ښکلې مدرسه درکړې ده، راجمع شئ. لږ غونتې سیمټ به غواړي، لږ غونتې سیخ به غواړي، په شریکه راجمع شئ، دا آباده کوي انشاءالله. زما د دې ځای دا ناسته خبره یاد ساتئ، تاسو به خوشحاله یئ. نه خفې وکئ. باقاعده کم بچی د مدرسې په ماحول کې دی او کم بچی د مدرسې د ماحول نه بار دی او موږ ورله غټ موبایل په لاس کې ورکړی دی. زما د دې ځای دا ناسته خبره یاد ساتئ، د زړه د درد نه درته وایم، مدرسې والا بچی به ستاسو تابعدار وي انشاءالله. راولو به دوی سره به کېنو که نه انشاءالله، په زور وایي لاس اوچت کوي. راولو به دوی سره به کېنو که نه انشاءالله، خپلو بچو نه به علما جوړو که نه انشاءالله. الله دې ستاسو دا ناسته په خپل دربار کې قبول او منظوره کړي. جزاکم الله.